له نن نه 6 کاله وړاندې غزني ولایت کې د پولیسو په لیکو کې معلول شوی سرتېری محمد چې په خبره یې لاس یې هېواد کې د سولې د راوستو په لاره کې له لاسه ورکړی وایي که په افغانستان کې سوله راغله ارمان به یې پوره او درد به یې کم شي. دغه سرتېری د دې ترڅنګ چې په طالبانو او افغان وسلوال پوځ د سولې د راوستو لپاره د کار غږ کوي له حکومته هم داسې ګیلې لري چې په اورېدو یې زړونه خفه کیږي. محمد له نن نه 6 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله. وايي هېوادنۍ مینې به یې کله کله د خیال په دنیا کې ورته سمه پاچاهي جوړوله او د وجود غړي به یې د ځان ساتونکي بلل. خو د ماین د غاړې چاودنې غزني کې د دې سرتېري پاچاهي ړنګه کړې او په معلول ځان د مرکزي بغلان ښار کې ترکالي پلوري. وايي که سوله راشي ټپونه به یې بېدرده او ارمان به یې پوره شي. دغه سرتېری وایي چې د افغانستان په پیل جګړه کې دواړه لوري چې وژل کېږي افغانان دي او که روانه جګړه پای ومومي هېواد به په هر اړخیز ډول په ځان بسیا شي. اته که دا سوله راغی نو موږ به دا درد هیر شي چې موږ دا درد لرو په زړه کې، موږ نه لاس یا وجود یا پښه یا شهید لرو، دا درد به موږ نه هیر شي او خوشحالۍ یو نوې زندګي به راته پر دغه شي چې موږ دا سوله ووینو، خپل وطن هم ارامي شي، لکه د خارجو ملک د موږ احتیاج نه اوسېږو، موږ د خپل د وطن نه خپل بودیجې نه استفاده وکړو، موږ خپل وطن کې زندګي وکړو په ارامه. هغوی نه دا غوښتنه ده وروره چې که دولتي دي دی مسلمان دي کلمه وایي لمونځ کوي، او هغه چې ځان ته مجاهد وایي او طالبان دي هغوی مسلمان دي لمونځ کوي او کلمه وایي، نو ولې یو بل سره ځان مړه کړو؟ دلته نه موږ سره امریکایي شته چې میدان ته لاړ شي جنګ وکړي امریکایي، یا دلته امریکایي نشته چې موږ ته ډوډۍ راکړي، موږ د امریکایي د لاس ډوډۍ وخورو. د پولیسو لیکو کې معلول شوی سرتېری محمد وایي 15 کاله کېږي چې وروسته له معلولیت یې خپل معاشونه نه دي اخیستي او په وار وار یې هڅه کړې چې کورنیو چارو وزارت ورسره مرسته وکړي، خو په وینا یې چې غم یې چا نه دی خوړلی. دا سرتېری وایي د حکومت مرستو ته اړتیا لري. غزني کې مې وظیفه اجرا کوله، ماین والوزولم، لاس را باندې قطع که تقریبا 2 کاله هلته وم، نو دې دولت ما سره کوم هېڅ مرسته ونه کړله او څو دفعې ما دې نه پیسې قرضې کړلې. زه به وزارت ته تلم، هلته به کله یو شعبې ته لیږلم کله بل شعبې ته، خو ما کار ونه شو. بس زه د مسؤلینو نه همدا غواړم چې باید موږ ته توجه وشي. داسې په زرهاو په لکاو خلک غوندې ما غوندې خلک په وظیفه کې معیوبه شوي دي او په کور پراته دي. ما 15 کاله کېږي چې معاش مې حواله نه ده. زه په دغه دکان کې کار کوم، دغلته د ورځې 100 یا 200 پاتې کېږي چې هغه ما کور خرچ هم نه کېږي، خو زه په خپله ګزاره مخکې بیا یم. د پولیسو په لیکو کې دغه معلول شوی سرتېری د خپلې کورنۍ نفقه په یوازې ځان ګټي او مني چې سخت یې ګالي، خو وایي که سوله راشي هغه ارمان به یې پوره شي چې په تمه یې یو لاس له لاسه ورکړی. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو بریالي نه شو. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.